مسلمانانو نو خویندو السلام علیکم. الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ وای. روژه ښکلې روژه د کال 2020 روژه. الله دې هر مسلمان ته پکې توفیق ورکړي. رب تعالی دې هر مسلمان خور ته پکې توفیق ورکړي. هر رور ته الله تعالی توفیق ورکړي چې ورکې تکړه وي، انرجیټک وي او څه تکلیف ورکړي نه وي دوی ته. بیماریو نه الله تعالی ورکړي وساته او الله دې درته پکې ډېر زیات ثوابونه او اجرونه درکړي. الهي امین کې بس د روژې اوله ورځ دی او دا پیغام هر ورور هرې خور ته مسلمانانو ورونو خویندو ستاسو یو ورور یم، مسافر یم او زما ډېر زیات پیغامونه، زما ډېر زیاتې ویډیوګانې ډېرو زیاتو ورونو خویندو لیدلي، که په اروپا دي، که په امریکا دي، که په پاکستان دي، که په افغانستان دي. بهرحال دومره صرف وایم زما درندو خوږو پښتنو خلکو څوک په پښتو پوهیږئ په دې چې دا پیغام پښتو کې ده. تاسې هر رور هرې خور زما په داسې خبرو باندې یا زما په داسې کوم پیغام باندې تاسو زړونه مانه ډېر زیات خفه شوي وي او د هغه خفګان په وجې باندې تاسو خولو کې ډېره غلطه خبره راغلې وي، ډېرې غلطې کنځاګانې تاسو کړي وي. نو زما رب ګواه دی، زما خدای ګواه دی چې کیدای شي زه غلط شوی یم. صحیح ده او خدای درته قسم کوم چې مور او پلار به لکه راته داسې ادب ښیلی چې بل انسان ته په سپکه وګوره او خپل عزت دې پکې وګوره. الله تعالی دې په هغه ورځ سکندر مړ کړي او زه به کله هم مور او پلار ته دغه دعا ونه کړم چې الله تعالی دې زما مور او پلار وبخي ځکه چې ما ته دغه بې ادبي ښیلی ده. نو مور او پلار د هر چا د جنت تحفه ده، د جنت تحفه. مور او پلار ته سلام کوم، هر مور او پلار ته. نو داسې رایه چې کله کله وارې مونږ او تاسو غلطیږو. نو مسلمانانو ورونو خویندو د روژې مبارک اوله ورځ ده. زما په داسې پیغام باندې، زما په داسې خبرو باندې تاسو ته زړه ته کوم تکلیف ته رسېدلی یم نو زه درته نه زړه نه بخښنه غواړم. روژې ښکلې ورځ ده، روژې مبارکه ورځ ده، د جمعې ورځ ده. معافي کوئ ملګرو او ما زړه نه معاف کړي. قسم په الله په دې روژې مې د قسم وي چې هر مسلمان ما ته بد ورځ ویلې وي، کنځای کړې وي، کمنټونو کې ډېرې بد سپکې ویلې. والله قسم چې زړه نه مې معاف کړي، په خدای قسم زړه نه مې معاف کړي. د یو مسلمان فکر درته کوم، مسلمان چې چېرته مسلمان دی دیني ورور دی. نور خفګان منځ کې مه راوړئ. د سولې خبرې به وکړو، د مینې محبت خبرې به وکړو. همدې کې زمونږ او ستاسو کامیابي ده. نور زه هیڅ هم نشم ویلی، صرف صلح غواړم هر مسلمان سره، صلح غواړم د دنیا هر انسان سره. نو هر انسان سره مینه لرم، هر انسان سره. او دې نه بعد زه یو پیغام په اردو کې ورکوم چې زه ډېر زیات اردو زبانو هم د هندوستان نه هم د پاکستان نه وایي کله کله وارې وایي په اردو کې پیغام راکړم. نو زما پښتانه ورونو تاسو زما پرې په دویم پیغام باندې خفه نه شئ په دې چې هغه هم زما مسلمانان وروڼه خویندې دي. نو زه چې په ژبو باندې پوهېږم نو دا ښه خبره ده چې هر انسان ته پیغام ورسوم. څوک زما پیغام باندې هغه مینه ما سره کوي، زما په خبرو باندې ما سره مینه کوي د مسلمان په حیثیت سره، نو دا د خوشحالۍ خبره ده که هر زبان والا انسان ده. نو انشاءالله کوشش کوم یو بل پیغام هم ورکوم په اردو زبان کې. الله تعالی تاسو سلامت لري چې هر ځای کې یې زما ورونه یې، زما خویندې یې، خوشحاله او آباده واوسئ. رب تعالی مو عزت وکړه چې په هر ځای کې یې. سلامتی درته غواړم، الله مو کامیاب لره، خوشحاله او آباده واوسئ. مسافر ورونو ته زما دغه پیغام ده چې مسافر ورونو الله تعالی تاسو کامیاب لري، الله تعالی مو کامیاب کړه. بعضې مسافر ورونه چې دلته په اروپا کې یې او یا په امریکا کې یې تاسو ته اسنادونه نه دي میلاو. قسم په خدای زړه نه درته دوا کړم چې الله دې تاسو ته اسنادونه درکړي، الله دې تاسو دغه ژوند نه آزاد کړي په دې چې دا ژوند په مونږ تېر شوی دی، ډېر د بدبختۍ ډېر سخت ژوند وي. الله دې تاسو ته اسنادونه لاسته درولي چې تاسو آزاد شئ، خپلو کورونو ته لاړ شئ، خپل مور او پلار دیدار وکړئ، خپلو د ورونو او د خویندو دیدار وکړئ. داسې ورونه دلته لري چې بچیان یې هلته پاتې دي، اسناد یې نه دي اخیستي. الله دې په تاسو ورحمېږي، د دې روژې مبارکې په ورځ دی الله په تاسو ورحمېږي. الله دې تاسو ته اسنادونه درکړي، الله دې تاسو هغو بچیانو ته خپل مور او پلار ته ور آزاد کړي چې د هغوی دیدار وکړئ، د هغو ښکلې ښایسته سترګې وګورئ. الهي امین کې. نور مسافر ورونو روژه راغله حوصله به کوو
او مسافرې کې د انسان زړه ډیر زیات لوی شي، حوصله پیدا کړي په دې چې ژوند دی که نه، مسافرۍ ژوند دی، سختۍ نه انسان تجربې اخلي. نو دومره درته وایم چې روژې قایمې وساتئ او د خپل مور او پلار ډیر زیات عزت وکړئ، ډیر زیات احترام، هغو خلکو نه معافي وغواړئ، هغو خلکو سره سولې وکړئ چې چا نه تاسو خفه یې او یا څوک تاسو نه خفه دی. خدای ته وګورئ، دا ډېره ښکلې مبارکه میاشت ده، دا ډېره پاکه میاشت ده، دا د بخښنې میاشت ده چې الله تعالی زمونږ او تاسو ګناهونه معاف کوي په دې کې. نو زما دا پیغام د زړه نه مې درکړو، الله تعالی دا وکړي چې زړه نه تاسو ما هم معاف کوئ او زړه نه تاسو هغه خلک هم معاف کوئ چې څوک نوره په تاسو بد لګېدلی وي، چا سره مو دښمنۍ وي، الله تعالی دې ستاسو دښمنۍ ختمې کړي. الهي امین. رب تعالی دې عزت درکړي تاسو ټولو ته، خوشحاله او آباده واوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان ستاسو ورور یو مسافر.